د پخوا وخت خبره ده. ډېره پخوا د غرونو شنو درو او خاموشو لارو ترمنځ یو وړوکی کلی و. د کلي خلک ساده خوارکښ وو. سهار به د لمر له راختو سره کار ته وتل او ماښام به ستړي ستانه کېدل. د هر کور کیسه یوه وه، کم عاید، ډېر زیار او اوږدې هیلې. په همدې کلي کې یو سړی اوسېده چې نوم یې رحمان و. رحمان د نورو په شان یو عادي سړی و. برک یې درلود. هغه به هېڅکله نه ناامیده کېده، که څه هم ژوند پرې سخت و. خو زړه یې تل ویل چې یوه ورځ به بدلون راځي. رحمان به کله په کروندو کې مزدوري کوله، کله به یې له ښاره وړې سودا راوړه. د کلونو زیار وروسته یې لږې پیسې راټولې کړې. دا پیسې ورته د سرو زرو په شان قیمتي وې، ځکه غوښتل یې پرې خپل کاروبار پیل کړي. یو ماښام رحمان له خپلې ښځې سره مریم د کور په انګړ کې ناست و. سپوږمۍ راختلې وه او چوپتیا خوره وه. رحمان وویل: مریمې، زه نور دا ژوند نشم زغملی. سبا بازار ته ځم. که الله وغواړي همدا لږې پیسې به زموږ تقدیر بدل کړي. مریم چې د ژوند ډېرې سختۍ یې لیدلې وې، ورو وویل: رحمانه، زه ستا ترڅنګ یم، خو یو څه یاد لره، شتمني که راځي د صبر له لارې راځي. سبا سهار رحمان د فجر لمونځ وکړ، اوږده دعا یې وکړه او خپلې پیسې په ټوکر کې وتړلې. له مریم سره یې مخه ښه وکړه او بازار ته روان شو. لاره اوږده وه، غرونه لکه د خاموشو شاهدانو ولاړ وو. رحمان د خپل راتلونکي په اړه سوچ کوه چې ناڅاپه یې د لارې پر غاړه یو سپین ږیری ولید. سپین ږیری ستړی ښکارېده، خو څنګ ته یې یوه وزه ولاړه وه، داسې لکه د هغه ساتنه چې کوي. رحمان سلام وکړ. سلام. وعلیکم سوانه. وعلیکم سلام زوانه. بابا، دغه وزه خرڅوي؟ خو دا وزه عادي نه ده. زه یې اخلم. دغه امانت وساته. رحمان چې کور ته راغی، مریم یې هرکلی وکړ. رحمانه، تا بازار ته تللی وې؟ رحمان کیسه ورته وکړه. مریم چوپه شوه، بیا یې وویل: ښه، اوس به صبر کوو. ورځې تېرېدې، هېڅ بدلون نه و. کله کله به مریم فکر کوه چې ښایي تېروتنه شوې وي. رحمان به ویل: صبر د نعمت دروازه ده. یو سهار مریم په انګړ کې ځلا ولیده. ورنږدې شوه، د سرو زرو یوه پچه یې ولیده چې زر یې رحمان راویښ کړ. رحمان سجده وکړه او ویې ویل: الحمدلله. ورو ورو وزې پچه اچولې او د دوی ژوند بدل شو. کور یې جوړ کړ، کاروبار یې پیل کړ، د مسکینانو مرسته به یې کوله. رحمان به ویل: دا مال زما نه دی، دا د الله امانت دی. رحمان چې شتمن شوی و، هڅه یې کوله ژوند عادي وساتي. دغه پروند زموږ غونډې غریب و او نن مالدار شو. 3 کسان چې زړه یې له حسده تور شوی و، یو ماښام د کلي له شور نه لرې کېناستل. د رحمان وزې خبره یې کوله. یوه وویل: وزه باید غلا کړو چې هر رقم وي. بل وویل: رحمان هوښیار دی، څنګه به یې غلا کړو؟ د شپې له خواسه. هغه شپه اسمان وریځ و، باران وریده او کلي ته چوپتیا خپره وه. رحمان او مریم ویده وو. غله ورو ورو د کور انګړ ته ورننوتل. وزه لکه چې خطر احساس کړي ناارامه شوه، خو غلو ژر خوله ور وتړله. کله چې وزه له کوره ووته، غلو یو بل ته وویل: نن زمو بخت راویښ شو. سهار چې رحمان او میرمن انګړ ته ووځي، د وزې ځای تش و. زړه یې دروند شو، سترګې له اوښکو ډکې شوې. مریم چې ولیدل، پر ځمکه کېناسته. هر څه ختم شول. که زموږ قسمت کې وي، پیدا به شي. څو ورځې کلي کې شاوخوا سیمې او بازارونه لټ په لټ شول، خو وزه پیدا نه شوه. خو رحمان صبر او عقل دواړه سره وکارول، تر دې چې د یوې وړې نښې له لارې یې غله وپېژندل. د کلي د مشرانو په مرسته وزه بېرته راوګرځېده. کله چې وزه انګړ ته راغله، مریم له خوشحالۍ وژړل او ویې ویل: وګوره، زموږ وزه پیدا شوه. ولې دغه ناڅاپه پیښه وشوه؟ ما اورېدلي چې دا یوازې د ښه خلکو لپاره ده. زه یې خپله ولیدم، رښتیا حیرانونکې ده. د وزې خبر تر بدشایانو او وزیرانو پورې ورسېده، تر دې چې یو ورځ د دربار سرتیري د رحمان کور ته راغلل او ورته یې وویل: بدشاه تا غواړي.
رحمان لږ حیران شو خو زړه یې صاف و دربار ته لاړ. دربار له وزیرانو او مشاورینو ډک و. بادشاه چې رحمان ولید ورته یې وویل ستا د وضع کیسه مې واورېده. دا نعمت که یوازې ستا سره وي محدود به وي، خو که د دولت سره وي ټول ولس ته به ورسېږي. ما ته یوه شپه وخت راکا، زه به سوچ وکړم. په دغه شپه رحمان خوب ونه کړ. د وزې خواته کېناست، لاس یې پر سر ورکاږه او ویې ویل زما تقدیر بدل کړ، ان شاء الله چې د دې ملت تقدیر به هم بدل کړي. سبا سهار یې وزه دربار ته راوسته. د ټولو په وړاندې بادشاه ته وویل دسته خیر رسېږي، زه یې د زړه له کومې سپارم. ته ډېره لویه قرباني ورکړه. وزه دولت ته وسپارل شوه. له هغې وروسته د هېواد اقتصاد ورو ورو پیاوړی شو. خلک له فکره ووتل. رحمان که څه هم عادي ژوند ته ستون شو، خو د عزت او دعا څښتن و. یوه لویه د غلۍ اوبدلو کارخانه یې جوړه کړه چې پکې ډېر خلک مصروف او ژوند یې د تل لپاره بدل شو.